الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن زموږ تاسو خبره شروع ده په باره د یو صحابي کې عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه. عمر بن الخطاب د باره کې ویلي دي: حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابدا بذلك. ناس چې څومره مسلمانان دي په دې مجلس کې، په دې ټولو باندې دا خبره لازم ده چې د عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه تنده مبارک کول کی او د ټولو نمخ کې اول زور باندې شروع کو. عمر بن الخطاب راوچت شو او د عبد الله ابن حذافه تنده خپل کې دغه نورسته به یو ملګری به بل ملګری به بل ملګری به بل ولی خپل کې غیر پر وجه ورسته ذکر کیږي. محدثین او تاریخ ولې د مبارک لیکي چې دا د هغه انسانانو نه دی چې د تاریخ عجیب زبانه ور باندې راغلی ده. عجیب وخت د دوه لوی بادشاهانو سره د مخامخواله راغی په ادبار د منشتو، په ادبار د کتابت سره، چې یو د فارس بادشاه او بل د روم، یو لوی قیصر ویلی او بل لوی کسرا. یعنی عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه هغه انسان دی چې د یو تشکیلی یو کړی تشکیل دی یو بادشاہ خواله شوی دی او به تشکیل دی بل طرف باندې شوی دی. او په هر زمانہ کې عجیب قصې دي. اول به هغه قصه ذکر کو چې کله د کسرا بادشاہ خواله ورځي په کومه طریقه، دغه نورسته به چې د روم خواله ورځي په کومه طریقه باندې. تقریبا شپږم کال د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد کې ابن قیم صاحب زاد المعاد کې دا خبره لیکلې و چې د ډیرو بادشاهانو لازم دعوت ورکم په اعتبار د کتابت سره. خط ورته ورکو په کومه طریقه باندې ملګری راجمع کړو چې دې کې ډېر اثر پریوږي، خو شرط پکې چې ته یو ټاپه مهر جوړ کې باغې باندې بولګيږي، ځکه د خط تعظیم د بادشاہ په ځړ کې هغه وخت راځي چې په دې باندې مهر لګېدلې. محمد رسول الله په لیکلې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر احترام ساتلې دی چې اول لفظ د الله لیکلې دی، به د رسول لیکلې دی، به د محمد. پکار دا چې برن اول لیکلې محمد، به رسول، به الله. لیکن په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د الله ادب ډیر اوچتو، ډیر غالبو. سړي دعوتونه کړې دي د بادشاہانو د خطونو په ذریعہ باندې، نو یو په هغه انسانانو کې چې د کسرا بادشاہ په طرف باندې ورځي، د قیصر بادشاہ په طرف باندې ورځي، یا د فارس د امپراتورۍ په طرف باندې ور روانيږي، یا د روم د اغلوی طاقت په طرف باندې ور روانيږي. عبد الله ابن حذافه السحمي رضی الله تعالی عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورولېګل او د خلکو له د تشکیل وسکی چې هغه بالکل دوی په لغت باندې نه پويږي، د دوی په عادتونو باندې نه پويږي، دغه د مزاج سره د آشنا نه دی. او دا خبره ورته کوي چې ته به وس د خپل دین پرې دی او د یو بل چا په روانيږي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې دی خلکو دا د خپل اتباعونه یو تابع ځان لګړلو چې وس موږ د په روانيږو. دا غوښمن پر ګروپونو کې یو کس دی او موږ له دعوت راکې اوس به د په موږ روانيږو، دا زموږ عقل نه مني، دی له موږ تیار نه یو چې هر قسمه دښمنی هغه له موږ ودرېږو. او دا سفر هم ډېر د خطر نه ډک. کم سړي چې بری سفر کې قدم اوچت کړي دی هغه به ورک شوی دی، او د شلوي سفر نه بیرته راګرځیدل چې چا کیږي هغه ډېر کم خلک وو، ځکه وجل هغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل ملګری را جمع کړه، درې په دې منځ کې د خطیب په صفات باندې ودرېدو. اول د رب العالمین حمد ویلي، بعد دغه نه د الله رب العزت ثنا ویلي، تشهود ویلي، او به ویلي چې اما بعد اسما ملګرو اسما اراده ده چې د اعاجم او د عجم بادشاہانو له خطونه ولېګم، خو ګوره ما سره به دې کې جګړه او اختلافونه کې لګڅن چې بنی اسرائیل په عیسی ابن مریم باندې کړو. اسما دا خبره ومني کمه ځته به دې کې ما سره نه کوي. ټول ملګرو ورته ویل چې یا رسول الله من به هغه څه غواړو، هغه څه اراده کوو چې کم ته غواړې، ستا امر زمنګ منل. ته موږ له تشکیل راکوه که د جنگ صورتي جنگ په طرف باندې ور روانېږو، که د خطونو ذریعه خطونه د سره وړو، که د دنیا هغه سترګې او کافر ولې نه یو موږ له تشکیل راکې چې دا خط دغه په طرف باندې ویسه اک یوازې په خپل اسمانه یې پیدل موږ روانېږو د الله په فضل او کرم سره. موږ له مهم ستا رضا او موږ له مهم د رب العالمین رضا ده. چون شراب کې موږ نه کوو د شي ملګری د امیر سره شکلې به دغه هیڅ وخت کې مزاج باندې بوج نه راشي.
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شپږ کسان انتخاب کړه. په دې شپږ کسانو کې دې پلاسونه کې خطونه ورکړه او د عربو د عجم بادشاہانو لا یو په هغه شپږ کسانو کې سیدنا و امامنا عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ دی. نبی صلی الله علیه وسلم کسرا بادشاہ دا ور تشکیل کې چې د پاریس حکمرانو وېدا خط تعالی درکوم دا بيدی جنويسي او اغله ما دعوت د اسلام ورکړي دی هغه چې کله دا وګوري اسلام براوړي کشیر ته راوړل اسلام طالبان به ډیر خیری اگر فارم به ډیر خیری. عبد الله ابن حذافه صحابي دې شونه ویل چې زه یوازم موږ د جماعت خدمت می واځي نشو کوي تور پلانې ملګری راشي چې هغه وړي به زم کوم کاغه نه زم نکوم. کله چې دا خط واخصونه لاړ خپل اس برابر کې د خپل بیبي زوجې سره الله پامانی وکړه د خپل بچو سره الله پامانی وکړه او نور د محمد رسول الله د امر موافق د لوړو او جوړو په سفرونو باندې روان شو. د شغونډې په مخ لړاتلې چې د انسان سترګو پورته کار نه کو په دې به وختو کله به د دشتو کې اعلان ورکته شو چې انت بسړې بالکل معلومیدلونه وحیدا فریدا ليس معه الا الله په دې حال کې چې اکی आवाज او یکتا او څوک ور سره نو مگر आवाज رب العالمین په غرب باندې روان دی आवाज الله اعلان دې پسمه کمن روان دی आवाज الله تر دې پورې چې د پاریس علاقې له ور رسیدو د شیرانین دي خطرناک خلک وې په دې وخت کې هغه بادشاہ طلب د اجازه وکړي چې ما د خطر وړ استغفار دروړم. بادشاہ په دې وخت کې خپل عمل را جمع کړه کسان را جمع کړه وی ویلې چې د یو چا د خوانه یو څوک راځي او هغه مال خطر وړې دی پاږي کې به څه خبرې نو د خپل ملګرو له ویلې چې دا کم زه دې اسما د ناس دا ډولي کوي قانون اور باندې اوار کوي ورخمو کپڑے اور باندې ولګوي او مختلف مشتران راوسته شملو قولو والا د چې کله حاضر کړه دغه نورس عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد هغه اجازه وکړه ورته ویل چې راځه اوس را داخل شوم د خواله مخکې موږ مجلس برابر کړي نو اوس برابر کې عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ چې کله د پاریس په دی بادشاہ باندې ور داخل شو د ځان یو شړې مضبوطه د ځان ته وکړه او په دې شو کیفیت کې ورغه تا چې باندې چی یو کوچه سړی راغی هغه بادشاہ دی قالونونه ور کړی دي ورېخمه ور باندې ور کړی دي مضبوط توشکې راوړي دي بالښتونه راوړي دي او یو شړل انسان ور داخل شو چې داغه هغه جامیم زګي او کوم شړې چې ځان چا پر کړو هغه زګا او داغه خواله ورغه دلیل له بدی چې امیش میدان دقیق خلکو وړي د زګو پوغو دا نرمو فرمو لحیم شهیم فهمو هغه انسانان به چیرته میدان ویني چې بیلی هغه میدان چوڑی زګ انسانانو لیکن سره د دینه چې جامع د عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله عنه زړی د ځان یو شړې تا وکړی دا بدن باندې چې کومه جامه د اغم زګه ده او د یو ملنګ په صفت باندې ورغه لیکن همت ډیر اوچتو قامت ډیر اوچتو شکل ډیر اوچتو د توحید کمرنا چې د بریښنه کې بل او اغم د پلمبو باندې را روان او په پړقیدو باندې او د ایمان بشاشت د ایمان عظمت په دې ځل کې د لور پروتو د هیڅ پرویم د ونه ساتل. کسرا بادشاہ شکل دا ولیدو یو ملګری چې دا سړی اسما په طرف باندې مخ روان دی عبد الله ابن حذافه السحمی یو ملګری لې ویلي وی ورشه د محمد درې ملګری نه د محمد درې قاصد نه دا خط اسما خو راوړه سره کم شړل سړی راغی اسړی د عبد الله ابن حذافه السحمی مخ له ودرېدو عبد الله ابن حذافه السحمی ورته په برک نظر باندې وکاته څه خبره ده ودا کوم خط چې تعالی محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه راوړی دی دا مونږ لراکا چې مونږ خپل بادشاہ لوي سستا ورتل پاکه ځکه مونږ مناسب نه غنو التقالین دي التوریخ می دي التبالغتون دي التتوشکی دي التدیر عزتونه چت انسانان دي ته شړل بڑل سړی پاکه ځکه مونږ ستاسو پر خودل نه کو دا عقل مونږ لن تقاضا نه کوي. عبد الله ابن حذافه السحمی ورته ویلا دا قطن نشی کېدلې وجدا د شمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر کړي چې دا خطر والو د بادشاہ په دیلاس کې ورکا دا قطن کیږي نه چې زره وز دا خط تاسو تسلیم کوم زری بار ودرېګم تاسو دنه خط د کتو سره څه عمل کوي هغه تاسو کوي نه مال امر کړي دي چې د دې بادشاہ په دیلاس کې دا خط تکیدا زه دې تیار نه يم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط زبل چاره ورکم څومره عجیب متبع ملګری قبل سړی ودا د سره درواله او اقزه لويس
د دې وجنه شکل امیر تعالی دی شی په باره کې تشکیل درکې په بل چا باندې سپارښتل مکوا چې تعالی کومه طریقه خودلې دا په کوم کیفیت باندې خودلې امق عمل وکا امغه مسله وکا بعد دغه ټول حالات خپل امیر لراوړه وی اصحاب به کې دي ویندام نشي کېدلې ځکه زه تاسو را دعوت کوم بدی جاله کسرا بادشاہ د خپل ملګرو له ویلې وی پریدي عبد الله ابن حذافه السحمی چې زما خو لاره روان شي چې کله کسرا بادشاہ له ورنږدې شو دغه خطر واخستو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قاصد په خپل لاس باندې د کسرا بادشاہ په لاس کې خودو چې مال پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلو چې په دې کیفیت وکا اوس مې راوړل د کسرا بادشاہ په دې وخت کې منشیر او غوښتو کاتب د هیره د علاقینا امر ورته داو کې چې دا خط کولاو کا ویل ولا چې په دې کې څه دي خط چې کله غکولاو کې په خط کې دا خبر و چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس سلام علی من اتبع الهدى شروع کوم په نام د الله چې عام او خاص مې ربان دي دا خط راغلی د محمد نشد الله رسول له هغه بادشاہ د فارس لا سلامتی په هغه چا باندې چې د حق تابعداري وکړه کې اسلام د قبول کې اسما سلام پتا باندې کې اند سره دی څه خبره ته معلومه شو د محمد رسول الله د دعوت لوی مقصد د رب العالمین عظمت د توحید لوی والی د الله رب العزت بندګۍ خلک دعوت ولا خطیب شریبنی په سراج المنیر کې لیکلي دي د سورې نمل د روایت په تشریح کې سنت طریقه دادا چې انسان به د خط په اول کې مکمل بسم الله الرحمن الرحیم لیکي باسمه تعالی بسم الله دا ناروا ده یوله سیکل ناروا دي وسو شپګه ته لیکل ناروا دي بلکې مکمل به لیکي دویم مرسل چې کم سړی لګون کې دغه به د خپل نوم لیکي اس طرف فلان به طرف فلان او بل خط کې کمال دادي چې الفاظ لګي معنا په ډیره پرته د کسرا بادشاہ شکل دا خبره واوریدا من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الی کسرا یو دمه لکه د لیوغونه په خط ور ټوب کړه او ټوټه ټوټه کې ویش کو و دا غلام وګوره زما دروم څنګه د محمد نوم مخکې لیکل شوی دی دا زما د غلامانو نه یو غلامو په کدا چې د نوم بزمانه په خط کې مخکې لیکل کېږي دا خط چې کوم وخت راواغستو زره زره کې ماتره مات کې استی غرزولو بیا عبد الله ابن حذافه له ویل چې وځي د مجلس نه وځه سپک سړی چې ترغله د سپک کارونه تاسو کړی دي وې په دې وخت کې د اوت عبد الله ابن حذافه کسرا د مجلس نه اوته خونه پویدو چې اوس رب العالمین زما سره څه فیصله کوي زبو وجل کېږم او کنه زب آزاد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله ورسم وخت تیر نه کې ایس حرکت وکي خدان سره دې شی ویلې کزه زره زره شم ټوک ټوک شم هیڅ پروا نه کوم رسول الله چې کوم کار د لپاره تشکیل کړو هغه الحمدلله ما ادا کی څومره جی خطر اورل د پیغمبر د خوانه د کسرا بادشاہ له ورکول دا مرته تسلیم کې دې نور څخه کزه زره زره شم حلال شم میده شم هیڅ پر ویل رمنه صحابه چې کوم وخت د شي حالات تورشه د به شفست ورب الكعبه کامیاب شو زما د کعبه پر باندې قسمی کسرا بادشاہ نه غسل اړه امر یو کې د خپل باندې غاټون له چراوري عبد الله لیکن هغه مونږ نه شو یو څه وګرځيږي چې کله قتل په شروع کړل تل ګوري د عربو په دلاره باندې عبد الله ابن حذافه السحمی قدم اخسته او لاړو عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله راغی او وی ویل شي یا رسول الله ما چې کله د اخد د کسرا بادشاہ لور کې او پاغي کې لیکلي او بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى عظیم کسرا الى عظیم فارس کسرا یو د مداخت واخص ټوټه ټوټه کې جسمه د نوم نه د محمد نوم څخه مخکې ولیکل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي بمزق الله ملکه الله رب العزت دې ظالم دا حکومت ټوټه ټوټه کی خیره ورته وکړه دا خو یو مسله و دغه شان نبی کریم علیه الصلاه والسلام اونداله غلې دي د دې قیصر په طرف باندې وې کسرا چې په دې وخت کې بازار له خط ولې غلو د یمن والیو چې ورشه په دې حجاز کې وسړی پیدا شوی محمد عربي نوميږي دوه کسان مشورولې غډیر غختلي مضبوط خلکا چې هغه د خپل ورشي او په دې وخت کې دامل الله سره راوړي دا څنګه دعوت راکې د ایمان په کدا چې داخله د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې وراله یو دوه کسان ورولې ګل پولیسو ګيري خړېلې بریتانه پر خودلې و ګيري خړېلې وې چې کوم وخت دا مسله رااله نبی ورته ویلې چې تاسو چاره لګري وې منګه بازان وې سوجنه وې کسرا بادشاہ اغله امر کړی دی ګيري خړېلې وې دا کار مور کړی وې موږ خپل رب د امر کړی دی
چې ګيري وخره بریتام پرې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي موږ خپل رب دسه امر کړی دی چې تاسو ګيري پرې دی او بریتان وخره نن خبر نه کو سبب وکړو مخیم ته واړو چې کله سباره له وسه مسله ده وی بازان تار پر موږ را لګلو زه چې داغه خواله وسورسو خو لیکن طریقه دا و چې ترڅو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه مخامخواله کیږي دا دواړه پولیس د طایف په علاقه باندې رااله د عربو د مشرانو سره ملاقات وشو وی په دې کې دا محمد ابن عبد الله سوی چې د نبوت دعوی کړي وی دا په یثرب مدینه کې دا سړی دی وی شار علی ګری وی موږ بازان بادشاہ وی د سره پر علی ګری وی د سره موږ کار لرو یو دم هغه د خوشاله نه چکچک کړي خوشاله نه وکړي خپل ملګرو له زیری ورکړي خبر نه وینا وینن لوی طاقت د محمد سره په مقابله کې راغی هغه بوشګيريږي ختميږي باغه بعضی دشمنان هغه په دوی باندې خوشاليږي وي زه مجاهدینو سره پلانین خلک په ټکر باندې رااله دا مجاهدین بوز د منځزي پلانین سره په مقابله باندې پلانین رااله دا د منځزي دا ختميږي دا زیره شکر ورکه دا پولیس د خپل رااله او وی ویل چې موږ د بازان راغوختي وو او وی ویلي کست چیرته زمنګ د خبره تیار شي د کسرا د تکلیف نه بچ شي او کچیرته تیار نشي ګور تابم برباد کی ستا قوم برباد کیږي دومره خطرناک لکه نن يهود نسوارا یا د قشان روسان چې خلې یادي دو چې چا سره ګوتې واچولې نو یا به اغاز ګډوډ کی او یا به د قشان قوم ور باندې ګډوډ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مسکه شو او د خلکو لوي ویلي چې زې کم ځکه شپې سملې الته سملې پاتې شي سبب ګور وي چې کله سباش دی پولیس دی پیغمبر علی السلام له ویلي څنګه چل لته موږ د تک د پارسه تیارې کړې کنه چې داغه خاله دی ورشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو په کوم نیت باندې راغلي وی موږ بازان را لګلی وی ویلي وینن ورسینه را په دی خو د کسرا سره به قطن تاسو ملاقات ورشي هغه لو وجلو داغه بچي په هغه باندې الله مستعد کې شروي هغه دلدل کې دی وخصه د وجنه وی د دوړ پولیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویل چې یا رسول الله ستا په باره کې د خلکو ویل چې دلته ولېونه پیدا شوې دي منګوس ومنل چې تلېونه کسرا چیرته مړکیږي لکه اوس خلکو يهود نو سوارا چیرته ماتيږي روس چیرته ماتيږي د لوی طاقتونه چیرته ماتيږي وی خبر هم ده شه ده وی بازان له خبره لیکي وی غلم دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم د شي ویلي چې کله د بازان خواله رااله وی ویلې موږ چې داغه خواله ورلو د شي خبره موږ وکړه هغه ویلې موږ انتظار کوو کچیرته یقینا کسرا مړی محمد الله نبی ایمان پیراوړو او کمل نه په د باندې موږ عمله کوو گزار ور باندې کوو لاستړي راوړو په کدا چې کاتب د زوی د خوانه راغی شروی د خوانه او پاغي کې ورته دا خبره لیکل شوی و چې یاد ساته خط تعالی د شروی د خوانه راغلی دی ته زما د خوانه د یمن په علاقه باندې امیر والی مقرری او پلار ما اوجره د وجه مسلې ده خپل قوم په خلکو باندې دلدل کولو وی په دې وخت کې دا خط شکل بازار لوسلو وی استده چې په یو طرف باندې وګرځوي وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي ورکوم په دې خبره باندې چې محمد الله نبی دی او ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د باندې سوا رب العالمین نه هغه اسلام راوړو په دې خوا کې چې دا څومره خلکو دې ټول په دې وخت کې اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خپل ځبانه امیر مقرر کړی دی پاتې کړي دی هغه د حالاتونو معلومه کړه د دین ورستا عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیصر په طرف باندې پیش کړي د روميانو په طرف باندې خو الته ورجی د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حکومت دی تقریبا 19 کال د هجرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روميانو په طرف باندې تشکیل برابر کې چې امیر دی هغه مقرر کې عبد الله ابن حذافه السحمی الته شکل وراله هغه له د معلومات راغی چې د عمر بن الخطاب پوجین راغلي دي مجاهدین راغلي دي او دا غوی په دې ژوند کې ایمان ورنوته لري دا غوی مضبوطی عقیده دي او د شي انسانان چې رب العالمین درزاره پر د خپل سرونه تیریږي دا حالات د بادشاہ مخ نه اوریدلو دې خلکو سره جګړه ګرانه ده خو وی ویلي د خپل فوجیانو لا کچیر د محمد پر ملګری کې او اسیر مونی ولو ژوندې مال راولي په کدا چې جګړه کله شروع شو الله رب العزت د دې خلکو په قید کې عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ راوست بادشاہ له راوړو چې کله راوړل وی ویل یا امیرا موږ د نبی کریم علی السلام په ملګری کې وکښ نیولې دی عبد الله ابن حذافه السحمی ولې وی دی وخت کې عبد الله ابن حذافه السحمی د روم دی بادشاہ مخ لکینو قتل ورته به ورته ویلې وی زه څه خبره تعالی وسکو عبد الله ابن حذافه السحمی ورته وایا وی اوله خبره تعالی دا کوم چې تنصرانی شه
د محمد د دین پرې د اسلام زموږ په طرف باندې راشه او کچیر ترې د نصرانیت قبول کې اسلام دې پرې خودو موږ ستاله را خوشی کوو په کوم طرف باندې جزي لاړ شه او ستاسو موږ ډیر اوچت اکرام وکړو دلیل په دې چې د اسلام د دشمنانو سړی لا مجاهد لا اوچت انسان لا په مسلمانانو کې اولنې دعوت هغه د منصب دی اولنې دعوت د بی دینه دی وې دی وخت کې ډیر په غصه باندې دا خبره وکړه وې چې زر کرت اسما دی بدن لمرګ راشي دا مال ډیر مهم دی په نسبت سره دی چې نصرانیت په دین کې زور داخل شم یو کرتم نظر کرت دې زمړ شم عبد الله ابن حذافه سهمي ورته ویلي به ورته دا خبره وکړه دروم دی بادشاہ وېزه تا پیژنم چې ډیر قوي سړی د محمد پر ملګری کې اوچته خو لیکن دومره خبره ده کچیرته بل فرج او تقدیر دا کومه خبره زه تعالی پیش کوم د دې اومنه زما په حکومت کې نیمایي حکومت په تعالی درکم بادشاہي کې نیمایي وی هغه اسیر چې هغه په دې پوله سونه کې زولنې وي هغه ورته مسکې شو ورته ویلې قسم ورته وکي چې والله قسم په الله ته خو مال ستاسو په حکومت کې نیمایي حکومت راکې کدا ټول دنیا مال راکې بلکې دا د عربو چې څومره حکومتونه دا ټول مال راکې د محمد د دین نه د سترګې در په اندازه باندې زور سکیږم نه تاسو خبره ته کې چې پانی دنیا مال پیش کړي نو وی ویل ورته دی بادشاہ چې به نه نصرانی کیږي او نس ما سره په دین کې را شریکيږي چې دا کومه خبره تعالی پیش کوم اوس دی وښنم عبد الله ابن حذافه سهمي ورته ویلي وې د کوم شي اراده چې ستاده بس هغه ته قبول کوم اوښنه فوج ویلي ودار شلری صحرا له بوسي شاخ وزین ورته په خوشو باندې ولي کله چې دا وډرش نصرانیت انتخاب کې زما د مشرف په ځامن اومني په کدا چې کله دوی بوت شاخ وزین ورته ویشتل هیڅ پروا ونه کړه ویغله شاخ وزینه منګو وشتل وست اثر رنگ وانه قستو وی اوس په دې خپوخ باندې اولي زخمی کی چې کله زخمی کی وی باغی باندې څه پیدا ورته رانغله به ورته ویلي وی راوړل یو کټوي دیګ راوړلو وی تیر په ور واچو د زيتون دی ور واچول ډیر انتهي ووري په سبل کې چې سم اند شو خټ کېدو وی اوس راولې عبد الله ابن حذافه سهمي چې راوستو اې دین مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ملګری راواخسته د کټوي چې کله ورو غرزول صرف د غوخ نه یو دود جوړ شو او اډو کې پاتې شو ورته ویلي وې دا قبل انجامي یا نصرانیت قبول کا او یا دې تیار شه وې چې کله دا خبره دا ورته وکړه نو مخکې غوسه یا نو انتیسه غوسه شو وی ویل چې زر کرته په دې کې زور غرزای زنه نصرانیت تیارېږم نه خو دې تیارېږم امر وکړي چې وسه بوځي شکل ورنږدې کې د کټوي په طرف باندې پوجانو شیدانی ولو شکل ویني چې وروي غورځي د سترګونه وکیلاړي د بادشاہ خو لاله وی ویل کې دې چې دا سړی د واپسې اراده لري نصرانیت کې داخلي دوی اراده لري مونږ چې دا دیګل ورنږدې کې د سترګونه وکیلاړي ورته وی ویلې وجه سره چې دا وکې نه لاړي وی وکې مانه په دې مسله نه چې زستاره دي کټوي نه وی ریدم د تیرونه دی وی ریدم بلکې خبره ده چې د عبد الله ابن حذافه السهمي او ساده هغه د الله د دین لپاره زور غرزه ختم بشي ارمان چې زر ساګانې د عبد الله ابن حذافه السهمي وي چې تا غرزولې د الله لپاره به ژوندې کړي به دې ور غرزولې به ژوندې کړي به دې ور غرزولې به دې ژوندې کړي دویم قول علماء دالي کړي وېشړه مال په دې رااله چې د ازمانه مخکې دوه مجاهدین تاراونی ول او هغه دې کټو دیګل ور غرزول دغه د بدن نم ششنی لخړی اوتلی او اډو کې پاتې شو زما د دوی سره مقابله وا چې تاسو رب العالمین لډیر زور ورځي کزو وس کما ته دې غړول وروم غرزي لیکن یو سکند 2 سکند خو زمانه مخکې رب العالمین خو لاړو په دې مال شړا رااله چې کاش مخکې زور ورځیدلې دي تی بادشاہ ویلي چې دا څومره خطرناک خلک دي په یو شی باندې دا واپس کیږي نه د اسلام د دین نه او نه داخليږي په نصرانیت کې وېزه به تا خوشی کوم په دې شرط باندې جزمات اندې به تخولای دا ته مشکا عبد الله ابن حذافه ورته ویلي السحمی رضی الله تعالی عنه ته چې بیا ما خوشی کوي یوازې ما کدا نور اسیرانو یوازې تا وېزه بستا تندې خولم په دې مناسبت باندې چې دا ټول اسیران تزما سره خوشی هغه زه دا ټول سره خوشی کوم اسم وې نقصان مول نه راکې وې چې کوم وخت سره ورته نږدې کې رب العالمین له التجا وکړه چې رب استاد دین په خاطر استاد د دین د اسیرانو په خاطر دې سړي دا تندې خولم د خپل ځان په خاطر باندې نه کما کب هم کې دی تیارېږم نه وی په خدا چې په دې وخت کې داغه تندې خپل کې لاړې ورته کړلې هغه د معلومه کړ چې زما تندې خپل کې ټول اسیران ورسره خوشی کړ د عمر ابن الخطاب خاله شکل راغی عبد الله بن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنه سترګې دوه خونه ډکې وي غریب نه ولې او ډیر انتیز وې شړل امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ورته ویل چې لماذا تبكي عبد الله ولې تجاړي ویننه د خپل ځان په خاطر باندې دې ظالم تندې ما خپل کړي نه دي
بلکې د نور اسیرانو چې د محمد رسول الله مجاهدین دي ستا مجاهدین دي دغه د نجات لپاره ما د سلک زره تنزل غونډې کړې دي اسنه کې په ورځ قیامت د الله مخې له ودرېږم او مال دا خبرو کې چې عبد الله ابن حذافه تا دی وخت کې د دشمن لک زره د اثر ولې کته کې ټټواله دی ولې وکي وی عمر بن الخطاب په خپل مجړل او ملګرو له ویری وی دا څومره مسلمانان چې په دې مجلس کې ناس دي دی عبد الله ابن حذافه د ټولو مسلمانانو د نجات لپاره دا کار کړی ډیر اوچت کار کړی دی خو ځلې تسلی په دې باندې راځي چې د تندې موږ خپل کو ځکه اسلام له اوچته کارنامه کړی دا اولنې کس بزوم چې زه تندې خپل کوم به بتاسو عمر بن الخطاب ورته راځي شو اول هغه تندې خپل کې دغه نور سبه د نور ملګرو حتی تر دې پورې چې د عبد الله ابن حذافه الصحمی په زړه کې کم خفغان راغلی او چې رب العالمین زمانه په دې باندې خپه شوی نه وي هغه ختم شو نو رب العالمین دې صحابه کرامو سي تابعداري موږ تاسو را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی تاسو عمر بن الخطاب ورته راځي شو اول هغه تندې خپل کې دغه نور سبه د نور ملګرو حتی تر دې پورې چې د عبد الله ابن حذافه الصحمی په زړه کې کم خفغان راغلی او چې رب العالمین زمانه په دې باندې خپه شوی نه وي هغه ختم شو نو رب العالمین دې صحابه کرامو سي تابعداري موږ تاسو را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی ابن حذافه الصحمی په زړه کې کم خفغان راغلی او چې رب العالمین زمانه په دې باندې خپه شوی نه وي هغه ختم شو نو رب العالمین دې صحابه کرامو سي تابعداري موږ تاسو را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی